بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو کوم کسان چې د بیمارو د وجې نه پریشانې ډیر سخت بیماران دي او یا د جادو په وجه پریشانې خلکو په جادو وغیرہ کړی دي یا د تعویذونو د وجې نه پریشان دي خلکو په خراب تعویذونه کړی دي. دغه قسم خلک ته دا ویډیو وګوري په دې کې تاسو د قران کریم علاج درخیم مختصر یو څو سورتونه آسان سورتونه درته خیم چې ټول خلکو له ان شاء الله د سورتونه ورزي. یو پکې آیت الکرسی دا نو د دې د دم درته درخیم نو چې دا سورتونه او دا آیت الکرسی وغیرہ چې کومه طریقې کار دی دای که په خپل ځان باندې ورشوف کول یا په نور چا ورشوف کول نو ان شاء الله د بیماری وی کچاته بیماری به ان شاء الله ختم شي او کچا باندې تعویذونه شوي دي ان شاء الله د تعویذونو اثر به ختم شي او یا کچا باندې جادو وغیرہ شوي وي نو ان شاء الله د جادو د اثر به ان شاء الله ختم شي. ټیک شو. او دغه شان کچا صحیح کسان وي صحتمند کسان وي بیماری وغیرہ ورته نه وي جادو پې نه وي شوي یا تعویذ پې نه وي شوي دغه قسم خلک په ځان باندې د دم شوف کوي نو ان شاء الله د دې په برکت سره دی به هر قسمه بیمارونه محفوظ ساتل شي هر قسمه جادو اثر نه به الله تعالی محفوظ ساتي یا د تعویذ اثر نه به الله تعالی محفوظ ساتي. صحیح شو جی. نو انتهایی مجرب عمل دی مجرب دم دی نو دا ازده کی آسان شانت دم دی او ډیر لږ وخت په لګي. صحیح شو. تاسو ته ان شاء الله زه د سورتونه مخیم چې کم سورتونه شوف کول دي او کم وخت کې دا شوف کول دي ان شاء الله دا تفصیلی طریقه به ان شاء الله تاسو ته په مختصر وخت کې خیم. ټیک شو جی. نو راځو اول د دم خودل چا دی نو یو ډیر غټ مفتی دی مفتی ولی حسن صاحب رحمت الله علیه دی د دم خودل دی او ډیر مجرب دی زمي عزتمندو. ټیک شو. نو دم کم دی کم آیاتونه دي کم سورتونه دي دا په خپل ځان باندې شوف کول دي د ته توجه وکي. ښه اول دا تایم چې کم آیاتونه دي یا کم سورتونه دي اول در تداخم دینه بعد تاسو ته د دم طریقه خم چې څنګه طریقې سره به دا په ځان باندې شوف کوي او کم وخت کې به دا کم ټیمونو کې به دا تاسو په خپل ځان باندې شوف کوي دام د طبيعه اخره کې هم. ټیک شو جی. خرازو اول دې طرف ته چې کم سورتونه په خپل ځان باندې شوف کول دي. ټیک شو جی. نو په ټولونه لومبانه درې پیری درود شریف ویل دی که هر یو درود شریف خو د مانځه ولا درود شریف چې دی دا د ټولونه بهترین درود شریف ته ډیر اوچت مقام او مرتبه ولا درود شریف د ټولونه چې کوم مانځه کې مونږ وایو دا که د ټولو اوچت درود دی. ها درود ابراهیمی دا د ټولو زیات مجرب دی. نو درې پیری به تاسو درود شریف وایي. ټیک شو. چې درود شریف مو درې پیری ویل کنه نو دینه بعد درې پیری سورۃ الفاتحه الحمدلله رب العالمین تر وللضالین امین پورې دا به بیا درې پیری وایي. ټیک شو. دینه بعد به بیا تاسو درې پیری آیات الکرسی وایي. آیات الکرسی چې کوم درې مصیفاره کې کوم آیت کریمه موجود دی هر چاته معلوم دی آیات الکرسی به بیا درې پیری وایي. ټیک شو جی. دینه بعد به درې پیری سورۃ الکافرون وایي. ټیک شو. چې دا مدرې پیری برابر کو دینه بعد بیا سورۃ اخلاص درې پیری دی چې دا مدرې پیری برابر کو دینه بعد سورۃ الفلق دا هم درې پیری ویل دی او دینه بعد سورۃ الناس دا هم درې پیری ویل دی. بس دا سورتونه دي. ها سلور سورتونه شول یو آیت الکرسی سورۃ فاتحه او درې پیری درود شریف په آسان الفاظو کې وری درې پیری درود شریف ته درې پیری سورۃ الفاتحه او درې پیری آیت الکرسی او درې پیری چار قل سورتونه چې سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق او سورۃ الناس دا ټول درې پیری ویل دی. صحیح شو. نو اوس دا درې پیری ویل دی خو څنګه طریقې سره دا دم په خپل ځان باندې شوف کول دی. نو کم کسان چې بیماران دي هر قسمه بیماری دا ورته که هر قسمه بیماری ان شاء الله د هر قسمه بیماری د پر دا مجرب دی یا په چا باندې جادو شوی دی یا په چا تعویذونه کړی دي دا قسمه خلک دا درې سورتونه دا سلور سورتونه یو سورۃ فاتحه او آیت الکرسی او درود شریف دا په خپل ځان باندې شوف کول دي خو څنګه طریقې سره او کم وخت کې به شوف کوي دا به صرف د دریو منځونو نه بعد په هر ورځ درې منځونو نه بعد به دا دم په خپل ځان باندې اچي. ښه په خپل ځان باندې به دا دریو منځونو نه بعد شوف کوي یو د سحر منځ نه بعد ماسپښین منځ نه بعد او د ماسخوتن منځ نه بعد د دریو منځونو نه بعد به دا دم په دې طریقې سره چې تاسو ته خیمه دا په خپل ځان باندې شوف کوي. ټیک شو. ښه نو سحر مونځ نه بعد بم دا داسې کوي چې درې پیری به درود شریف وایي درې پیری به سورۃ الفاتحه درې پیری آیت الکرسی او درې پیری چار قل سورتونه چې دا ویلې په خپل جسم به داس ورشوف کی
او دینه بعد بیا لاسونه چې څنګه مونږ دعا ته نیسو دغه طریقې سره به دا لاسونه ونیسي او دې کې به ورشوف کې کنه او دا لاسونه به په خپل ټول جسم باندې راکاږي چې کم زی ته لاس رسی دغه بیمار نو دا به په خپل جسم باندې راکاږي که چاته باندې تعویذ شوی دی یا جادو به شوی یا بیمار دای به دې طریقې سره دا سورتونه او آیت الکرسی وغیرہ وای لاسونه کې به شوف کې او په ټول جسم باندې به راکاږي کم زی ته چې لاس رسی ټیک شو نو سحر مزنه بعد بم دا جاری ساتي ماسپخین مزنه بعد او د ماسختن مزنه بعد یعنی مازیګر او ماخام مزنه بعد د دم نشته ده ها که څوک اچي بالکل جایز ده او بهتره خبره ده هو کم از کم چې د درو منځو نه بعد د دم خامخا جاری ساتي صحیح شو دا خو هغه کسان چې څوک په خپل په ځان باندې شوف کوي اوس که څوک داسې وي چې هغه ته دا ورزینه یا ویل نشي آیت الکرسی چاته یاد نه ده یا دا نور سورتونه وته نه دی یاد کنه نو بیا به دې څنګه طریقې سره په خپل ځان باندې د دم شوف کوي یا نور څوک به څنګه شوف کوي چې بیماران دي څخه یا جادو په شوی دی یا تعویذ په شوی دی نو په دای باندې د دادم څنګه شوف کول شټک شو نو بل کس په ورلا وي دا ټول چې کم صورت کم شزونه مې درته خول درود شریف درې پیری آیت الکرسی درې پیری سورۃ الفاتحه درې پیری او چارکل سورتونه درې پیری دا بل کس وای کنه پاغه ته به په جسم صرف ور شوف کې دی بو سره بیا لاس نه لګی د جسم سره صرف شوف په پیو کې پټول جسم او بیا به عمدخ کس چې کم بیمار دی تعویذونه په شوی دی خو لیکن دا سورتونه نشویلي अब د دعا په شانت لاسونه داسې اونیسي او دی وو ته په لاس کې شوف وکي کنه بس دغه کس په خپل ټول جسم باندې راکاږي نو ان شاء الله د دې په برکت سره که څوک بیماری به ختم شي که چا باندې تعویذونه شوي دي تعویذونه به ان شاء الله ختم شي او که چا باندې جادو او غیره شوي دي ان شاء الله د جادو اثر به ختم شي او که صحتمند کس بیماری نه صحتمند د تعویذونو نه یا د جادو نه الله تعالی محفوظ ساتل دي دا سې کس په خپل ځان باندې شوف کوي روزانه د ادم په خپل ځان باندې اچي کنه نو ان شاء الله د دې په برکت سره دای باندې به جادوم نه کیږي بیمارونه به الله تعالی محفوظ ساتي او هر قسم تعویذ ک په سوکي د دې د اثر نه به الله تعالی محفوظ ساتي ټک شي الله رب العزت مخشاله با ساتي دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان